خرقه شریفه په کندهار کې د وړیو هغه نبوي چپنه ده چې په کال 1182 کې د احمدشاه بابا لخوا اشرف البلاد یا کندهار ته راوړل شوه. د نبوي کورنۍ په لاسونو غیر منظمه ګنډل شوې دغه چپنه دوه لنډ لستوڼي او شنه ته ورته رنګ لري چې محمد صلی الله علیه وسلم د رنځ، حجة الوداع او رحلت په وخت کې پر اوږو کوله. په لومړیو کې بابا دغه چپنه پر خپلو اوږو اچوله، خو کله چې په لښکر واته نو یې د فرمان پر بنسټ دغه چپنه خپلو ماماخیلو ته وسپارله چې نوموړې کورنۍ تر ننه پورې د خرقې پاللو ادعا لري. د احمدشاه بابا په فرمان کې راغلی خرقه شریفه په هغه بکس کې چې دا باید په هغه ډول وساتل شي او خلک چې زیارت کوي نو به د هغه بکس زیارت کوي او بکس به پرته د بل پاچا له حکم څخه نه خلاصیږي. نوموړې خرقه په بیلابیلو وختونو کې له یمن څخه هرا غار، بیا بغداد، بیا سمرقند او بیا بخارا ته ولیږل شوه. په وروستي ځل احمدشاه بابا هند ته د وړلو په وخت کې خرقه د بدخشان په فیض آباد کې تم کړه او وروسته یې د 6,000 سپرو سره وزیر اعظم شاه ولي خان ته دنده وسپارله چې خرقه د هیواد پلازمینې ته په شاندارو مراسمو ورسوي. ویل کیږي چې د فیض آباد څخه کابل ته د خرقې شریفې د راوړلو په وخت کې او د کابل څخه کندهار ته د خرقې مبارکې بکس به یې د اوښ پر شا کیښود او د درېدو په وخت کې به یې چې کله هم منزل ته ورسېدل پر یوه پاک او نوي فرش چې مخکې به نه و کارول شوی یوه لوړه سیمه به ورته اواره کړل شوه او پر راښکته به یې کړه او ډېرې پیسې به یې ورته نظر، صدقه او پر خلکو وویشلې. هغه اوښ چې خرقه به یې تر منزل رسوله په غاړه به یې فرمان ور وځړاوه چې پر لیکل شوي بو پر دې اوښ باندې د رسول اکرم مبارکه خرقه لیږدول شوې ده. هیڅوک حق نه لري چې بار پرې یوسي او یا پرې سپور شي. دا اوښ نور د چوپړ څخه آزاد دی او هر څوک دې ساتنه او پالنه وکړي. احمدشاه بابا په خپله دوره کې د خرقې شریفې دپاره یوه ستره ګنبده جوړه کړه او خرقه شریفه یې پکې کیښودله او وصیت کې یې وویل چې که مړ شوم د همدې ګنبدې په لاندې ځای کې باید ښخ شم. خو د بابا په وفات او هلته ښخېدو افغان مشرانو تیمورشاه ته مشوره ورکړه چې خرقې شریفې ته باید بله ودانۍ جوړه شي ځکه بیا به هر پاچا ځان همدلته ښخوي. همداسې وشول او د خرقې زړه ودانۍ اوسنۍ د بابا مقبره پاتې شوه او خرقې شریفې ته د تیمورشاه په دوره کې بله ودانۍ یا اوسنۍ ودانۍ جوړه شوه. د خرقې شریفې مخ ته یوه پلنه ډبره هم پرته ده چې روایت کیږي چې کله ګوټ تیمور ایران او شام فتح کړل نو خرقه مطهره یې سمرقند ته راوړه چې کابو 6 کاله خرقه مطهره په همدې ډبرې پرته وه چې همدا ډبره بیا په 1182 هجري قمري کال کې د لوی امپراتور احمدشاه بابا په امر په فیل رابار او کندهار ښار ته راوړل شوه.